بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وروستیو کې د هند خلک وروسته له هغې په یو شمېر هنرمندانو په غوسه شول کله چې هغوی د پاکستان هنرمندانو سره په ټولنیزه رسنیو کې اړیکې جوړې کړي. په پاکستان او هندوستان کې د تالاشیو او قرنطین له امله نه یوازې عام خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې شوي، بلکې د فلم ستوري، سندرغاړي او نور د شوبیز مشهورې ډلې هم د کرونا وایروس خپرېدو له امله له ټولنې څخه ځان لرې کړی او په کور کې ناستلو ته اړ شوي دي. په داسې وضعیت کې ژوندۍ ویډیو چټ پوله جوړه کړې او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي کولی شي چې د بېلابېلو ولایتونو له وګړو سره اړیکې جوړې کړي او له یو بل سره خبرې اترې وکړي. دغه هڅه تازه اوس د هند او پاکستان هیوادونو هنرمندانو هم کړې چې د هند د خلکو غوسه یې راپارولې ده. د دغه دواړو هیوادونو ځینې هنرمندان اوس په ژوندۍ بڼه په ویډیو چټ کې پوله جوړوي، یو بل ګوري او سره خبرې کوي. هره ورځ د پاکستان او هندوستان هنرمندان د عادي اتباعو په څیر خپل مینوالو او هنرمندانو سره ګوري او خبرې کوي او په کور د پاتې کېدو ستړیا او زړه تنګون ختموي. خو په هندوستان کې د فلمي صنعت یوه اداره خوشحاله نه ده چې په هند کې د شوبیز شخصیتونه د پاکستاني هنرمندانو سره په خبرو بوخت دي او دوی پر وړاندې هندي هنرمندانو ته خبرداری هم ورکړې دي. د هند د سینما کارمندانو فدراسیون چې په هند کې د فلم د صنعت استازیتوب کوي، په هیواد کې د تخنیکي برخې ټولو موسیقارانو، سندرغاړو، هنرمندانو او خلکو ته خبرداری ورکړې که دغه کار ته ادامه ورکړي پر وړاندې به یې جدي اقدامات ترسره کړي.